बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मूंगा नन्हे दर्स पर CSS की दर्स थे लेक्चर नंबर 12 देर लसम है तो हाँ देर लसम नंबर दर्स की बज़ता इस्तानन यो मौजू तशरीक़ मागी तो लिस्ट इस बारे की खबरी को लिस्ट मंगा पेशनेमिल के वेले दे यो आर्डर लिस्ट ने और बल आर्डर लिस्ट ने तक दो दानी डेर इस्तेमाली या नूर ने यूज़ की द लिस्ट तो माँ का खबर है तो पसेसिस के लिस्ट डेर मुहिम ज़िक्र है चुमंगलता द लिस्ट पत्रू डेर कारुना कवलेश और लिस्ट पर दिन उरुस्त मंगा डेर इस्तेमालो हम पर वेबसाइट के ज़बता इस तरह लिस्ट यो मिसाल दर कमा तासु अक्सर वेबसाइट की दगा नेविगेशन मेनू चोरते हुए दा मेनू गानी दी डिज़ाइन टूल पर लिस्ट बनने की कचेर दज़ द वेबसाइट शना नो पदी किता से हो रही पदी दी की चुकम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल शुवे लिस्ट इस्तेमाल शुवे वो बेदागा लिस्ट दसी सिस पुत्रुबानी जो शुदा हो गए तास ना बड़ी स्प्लेश दा स्ट्रक्चर च मुकम्मल ता इस्तकारी दा लिस्ट पुत्रु शुवे नुमंग संग कोलेशु चिदा किस्म यो लिस्ट बराबर को द यूएल पुत्रुबानी गोर दा कर देता कर दाशान अवल वे मंग बेसिक खबर हो आर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट सिर्फ फर्क पदे के लिए आर्डर लिस्ट शुमारा दा और अनऑर्डर नूर कम फर्क न लरी डेर इस्तेमाल की द अनऑर्डर लिस्ट की पर डिजाइन नु की नुज़बा अवल सबलैम तलाशम और बस सबलैम की बतासी फाइल तराजुन यू तो ने फाइल लो और पर डेस्कटॉप बने दा फाइल सबको द CSS फाइल्स की द सपनु मनी लिस्ट HTML वस्तासी कोडो के दी तनुम वर्क दे तनुम वर्क फॉर एग्जांपल लिस्ट और लिंक बता से जोड़ के द स्टाइल डाट चा सरा CSS सरा या नवे फाइल बजवालम आगे तब नंबर को स्टाइल डाट CSS सही शो वस्तासी दलता द लिस्ट शुरू की दो पारा खबा अवल लिखे कना और बिया UL न पस LI जिलिक मिसाल प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल ज़लिकम डेटाबेस दलदलिकम मिसाल नेटवर्किंग लेस बजूड़ कर लगे संगम HTML के जुड़ा हो वेब डेवलपमेंट मिसाल अंदा शान ज़लिकम पदी की मास दामिउलिकल तासिराशी CSS फोल्डर तराशी और पदी फोल्डर कितना सुधा लिस्ट रन कई उस दी की द डिज़ाइन खबर आदा नो डिज़ाइन बदल चा पत्रुमाने को CSS पत्रुमाने को गोरे कज़ गूगल तलाशम और पर गूगल की मंगा W3 स्कूल तलाशू और बियाद तज़दी साइट तराशम दे साइट वेबसाइट था नो तासरा शिरीज की CSS था
او په CSS کې بچی باندې کلیک کړئ لیست دې کې ګوره دواړه لیستونه راغستې اډر او ان اډر اوله خبره دا ده که تاسو غواړئ چې ډیزاین ورکړئ نو اول ځل کوم UL دا کوم سلیکټر دی لیست سټایل ټایپ هم لیکلی شي ورسره ټایپ مثال ځل کوم سرکل دا یو ډیزاین دی چې د دې ځینې دې ته ورکولی شي لیست سټایل ټایپ مثال د سرکل په ځای زه یو بل ډیزاین ورکوم هغې ته څه وایي سکویر چې کله سکویر باندې تاسو والئ ریفریش کړئ سکویر دلته دې نه بره به زه ولیکم هیډینګ 3 او بیا کلوز تاسو هیډینګ 3 کړئ دا سب کئ او د هغې نه پس راشي ریفریش کړئ نو سټایل داسې چې تاسې کله دې ته سټایل ورکوئ اخیستی شي که همدلته ایلندې زه ودرېږم په همدې هیډینګ 3 کې زه ولیکم OL او بیا پکې زه دا راکاپي کړم نو دې به همدې ته څه ورکړي شمارې تاسو دا سب کې ریفریش کړئ که دغه شمارې تاسې چینج کول غواړئ نو دلته به څه ولیکو لیست سټایل څه شی دې کې ګوره د دې لپاره موږ ډیزاینونه لرو لوور الفا یا اپر الفا اپر الفا معنا غټ حروفو A حروفونه ABCD کچې د مثال لوور الفا ولیکو د لوور الفا نه مقصد دا دی دا عباره لکه ویس لوور الفا نه مقصد دا دی دا ریفریش یا پکې موږ رومن په نوم باندې ډیزاین دی رومي عادت چورته موږ وایو لوور رومن یا اپر دواړه استعمالوي چاري استعمالوي په دې کلیک کې لکه دا نو د سټایل په خاطر باندې صرف د دې نه موږ استفاده کوو خلاص که تاسې د دې بلیټ پر ځای باندې خپل عکسونه دې ته راوړئ نو بیا به دې لپاره لیست سټایل ټایپ په ځای به څه ولیکو ایمیج کې به څه ولیکو URL او بیا د URL دې کې به د کوټس کې به تاسو رائټ مثال a.jpg خو کله چې تاسو دا عکس راوړئ نو عکس خو حتما غټ سایز دی را به شي تاسې فولډر کې به څه ولیکو امیجز دا به سب کوي له هغې نه وروسته به ریفریش کړي اوس یو عکس ته ګورم سایز به د عکس کوچنی والی را به شي دې ته به وید ورکوي مثال څونه 10 پکسل دلته د بیکګراوند سایز خبره ده ځکه دا هم سټایل اخیستی و ده که نه نو بریکټس کې دلته مونږ پروا نه کوي بریکټس کوم یو بریکټ خو صحیح دی که نه لیست سټایل ایمیج سایز په نوم باندې پراپرټي دی کې نشته دا عکس سایز دلته مونږ کوچنی کوی نه شو ځکه دلته دې کومه پراپرټي نه لري که تاسې ځکه دا خو ډایرکټ ایمیج دی که نه دې لپاره به داسې وکړي چې عکس به اول نه کوچنی وي زه به اوس دلته خیر په MS Paint کې کوچنی کړم ریسایز باندې کلیک کړئ کې ولیکئ مثال 3
دریم ډېر غټ دی بیا پرې سایز کلیک کې دی کې ولیکې مثال 10 داسې وړو کې کنټرول اس سره به ثبت کو او را به شوې لیس کې به ریفریش کاری درته اوس نو عکسونه باید اول نه مونږ دې دپاره څنګه راولو کوچني په CSS کې ته نشي کولی د دې سایز کم کې که دلته م راوړی بیا خو ټیګ وایي IMG خو دلته اوس دلته دا خپله داسې ټیګ دی چې په دې کې سایز ډایرکټ کمېدلی نشي نو که پکچر راوړئ نو هغې لپاره هم تاسو ټیګ لرئ لیست سټایل شي IMG بل د لیست سټایل څه دی پوزیشن دی تاسو کولی شئ دې کې ولیکئ لیست سټایل پوزیشن پوزیشن کې زه د څه لیکم سینټر دا عکس ته اوس ګورئ ها عکس ته سینټر پوزیشن کې تغییر سوري سینټر نه دې کې دوه ویلیو مونږ لرو یو چې دی آؤټسایډ او بل انسایډ آؤټسایډ کې تیار دی خو دې کې به زه څه ولیکم انسایډ دا امیج دی که نه عکس دی لږ دغه انسایډ ته لاړ داخل ته دلته په دې کې چک کې دي کې به ښه معلوم شي ځکه هغه پکچر دی لیست سټایل پوزیشن زه د څه لیکم انسایډ نو چې کله زه دې ته انسایډ ولیکم ګورئ دا دونه امپورټنټ نه دی پوزیشن دی ریموو ډیفالټ سیټینګ که چېرته مثال دا بلټ بیخي په کار نه وي نو دلته به زه څه ولیکم لیست سټایل ټایپ که لیست سټایل ولیکم صحیح ده څه ولیکئ نن فی الحال دا مونږ ته مه راکوه لیست سټایل نن نو که تاسو چې ته غواړئ چې دا بلټ ته لرې کړي نو دا به نن اخلئ او دا ډېر یوز کېږي مارجن هم اخیستی شو په دې کې مارجن هم اخیستی شو لکه زه وایم په دې کې څومره مارجن موږ ته پکار دی مثال زه څونه لیکم 10 پکسل 20 پکسل پیډینګ هم ته کولی شي په دې کې څنګه کې استعمال کې سونه 20 پکسل UL کې پیډینګ نو که ته دې کې بیک ګراؤنډ استعمال کې بیک ګراؤنډ بیا درته ښه پته لګېږي بیک ګراؤنډ مثال لایټ ګرے دا یو رنګ استعمال کې تاسو ریفریش کړئ ها پیډینګ شته که نشته که ته مارجن مثال 0 والے ویل کې ناول خو به دې سایډ ته بېرته لاړ شي غاړو ته او که پیډینګ دې 0 واخیستو نو دغه چې کوم په بیک ګراؤنډ کې مسافه ده دا به هم ختمه شي دا آؤټ سایډ کې نو پیډینګ هم اخیستی شو مونږه داسې هم کوی شئ چې ټولې خبرې په یو وار واړئ لیست سټایل سکویر انسایډ URL معنی دا ده لکه زه غواړم چې دا عکس او دا انسایډ دا دواړه خبرې یو ځای راولم لکه دلته دې ځای کې داسې لیست سټایل امیج انسایډ URL دې ته به ضرورت پکې نه لیست سټایل پوزیشن ته به ضرورت نه مطلب که داسې ولیکم صحیح ده او که بیل بیل لیکو هم صحیح ده دې کې موږ سره څو خبرې دي لیست سټایل ټایپ لیست سټایل پوزیشن او لیست سټایل امیج بیک ګراؤنډ هم ویلې که نه بیک ګراؤنډ هم ورکولی شو نور خدای ستاسو چایس دی چې مثال ته پیډینګ د لیفټ سایډ نه څونه ورکې که لیفټ دی ولیکلو دی به صرف پیډینګ د لیفټ سایډ نه ورکوي راځئ دا ریفریش کړي که چې د مثال ته دې کې ولیکي چې مثال پیډینګ عمومي پیډینګ پکار وي نو پیډینګ ولیکه مثال 13 پکسل دا عمومي پیډینګ دی
او دلته ګورئ دا بیک ګراوند تر دې ځای راغلی دی خو که چېرته ته په دې کې ورته وایي چې نه د دې لپاره زه سټینډر وید استعمالوم مثال څونه 30% وید نو دا به د خپل اندازې مطابق راځي فل بنئ نو ته کولی شي دا موالي بل ګوره ته داسې ورته ویلی شي ما څه شی ډیزاین کړو یو ایل زه داسې ویلی شم یو ایل ال آی معنا داسې ده چې یو ایل په داخل کې کوم ال آی دی دا ډیزاین لیست ټیل نن پرې دې کې څه ولیکو ورته سکویر ال آی چې دی دا داخلي چې کوم برخه ده داخلي ده داخلي او یو ایل خو دا ټول دی نو که ته مثال دی کې ال آی کې ولیکي چې بیک ګراوند فار ایگزامپل اورنج نو دی به داخل کې دغه چې کوم بلټس دي د دې مطابق به دې رنګ واچي دا شاوخوا دا د یو ایل برخه ده ته کولی شي کوم پیډینګ ورکړي مثال د ال آی په داخل کې پیډینګ ورکړي دې کې ګورئ موږ یو ایل ال آی ولې لیکلی ځکه چې اول موږ یو ایل دی بیا د یو ایل په داخل کې ال آی دی دې دا سی ایس ایس کمبینیټر وایي وروسته بیا وایو په فی الحال دونه یاد ساتئ که داسې مو لیکئ صحیح ده ډایرکټ او که داسې مو لیکو صحیح ده کوم مشکل پکې نشته دی دواړه یوه خبره ده که بلټس تاسې ترې لرې کول غواړئ نو د ایکس سکویر په ځای به څه شی ولیکو ورته نن معنا دا ده چې موږ ته دا په کار نه دی صرف زموږ دا ټیکس په کار دی خلاص پیډینګ مودونه زیات نه دی په کار راشي دې کې تاسې پیډینګ والا مثال 5 او د 5 نه وروسته راشي دې ځان سره ریفریش کړئ دلته بره چې کوم پیډینګ تاسې اخیستی 30 دی دا څه کوي 10 معنا د یو ایل پله پیډینګ ډېر زیات دی نو ګوره هغه کم کړه کوچنی دا ډېره مهمه موضوع ده چې باید تاسې په دې کې دا یاد وساتئ دا صرف د سی ایس ایس د سټایل لپاره نور وروسته بیا بار بار د دې شیانو نه موږ استفاده کوو موږ یو موضوع لرو هغې ته څه وایي ډسپلی ډسپلی کې 3 قسمه موضوعات دي بلاک انلاین بلاک او بل شي دي انلاین د دې معنی داسې ده دا اوس تاسې وګورئ دا ورټیکل دی که نه نو که ته چېرته په دې ال آی کې ولیکي چې ډسپلی انلاین ډسپلی انلاین یعنې ال آی کې ولیکي نو دې دا څه وکړي خو دلته دا انلاین دي ټول اوس هلته مونږ ورته وید اخیستی دا وید به ورته څونه والمه زه 80% چې تر څو انلاین شي دا انلاین دې ته وایي دا وګوره دا انلاین نه دي دې دا م انلاین دي که نه هغه یې راواخیسته انلاین ته یې کنورټ مارجن ورته څنګه والی لیٹ سپوز R2 ٹیکسٹ الاین ہوتا څنګه والی سینٹر انلاین ګوره هم انلاین دی ته وایي انلاین ډسپلی که چې د انلاین والو معنا که ورټیکلي ډیفالټ خو دې ورټیکلي داسې نو دې به هریزنټل ته کنورټ شي یا ډسپلی انلاین ورته والی یا ډسپلی ورته څه والی فلیکس فلیکس کې هم چې ال آی کې ډسپلی فلیکس ولیکي فلیکس نه فلیکس باندې بیا خبرې وکړو ځکه دا ډېر دا د فلیکس موضوع ډېره پیچیده موضوع ده او دې کې خبرې ډېرې زیاتې دي فی الحال دغه 3 قسمه ډسپلی څونه پیډینګ مو ورکړې دا به 10 کو معنا دا چې لږ سپیس باید زیات وي که ته چې ته مثال دا پیډینګ نه استعمالې مې استعمالوه راځه لرې که
او که ته استعمالول غواړې به استعمال کا که دا پیډنګ ته سوچ ختمې نو زیرو والا دا پیډنګ دا اوس پیډنګ شته پکې نشته په استعمالوي شي ډسپلی دی ته وایي اوس ته که مثال داسې ولیکي ULLI هاور بیکګراوند چې ګرین هاور څه ته وایي کله ورنږدې شو که نه دی ته وایي لکه مثال کلر باید څنګه شي کلر مثال وایټ راوله اوس ګوره UL کې لګیو دا ډیزاین مونږ کوو دا کار کوو څونه زبردست شو اوس او که ته په دې LI کې دا بیکګراوند سره پکې اچین هم صحیح ده دا بیکګراوند مې نه دی په کار راځي مخکې نه بیکګراوند مو ورکړه اوس ګوره مینو په شکل شو دا شو دا خو لینک نه دی که نه که لینک کوم صحیح ده پروا نه کړي مثال کدی کې ته لینک جوړ کی لکه ولیکه href is equal to chain hash بچی دا کلوز کو نه اخره کې ځکه دا مکمل یو LI لینک دا سٹارټینګ باید بهر نه دا کنټرول سره کاپی کم پیسټ دا سلیکټ کته کنټرول C کلوزینګ هم د ټولو په اخره کې دا او ال والا خبره وزل لیکم صرف باندې یو خبره ماته صحیح ده استاد راشي د لینک ډیزاین پرون ویلو کنه ته به څه وکړې ګوره هي ډیر اسانه دلته ولي کې ULLI د څه ولي کې معنا د UL په داخل کې LI کنه د LI په داخل کې دی نه په داخل کې دا په داخل کې وکړو ها ځکه موږ ټیکس سره صرف غواړو چې جوړ کو دا به داخل ته ټول ویس ټیکس سره چې رابطه جوړې نو ټول په ان سایډ کې والا ته به ویخ کې نه ها دا به کنټرول ایکس سره کټ کو پیسټ او اخره کې په د ټولو تیر کلوز دی او دا کلوزینګ به چې تر راوړو دا سب کریپټ اوس دې کې اوله خبره ده چې د LI په داخل کې A کې څه وکړه پرونم ویلو ټیکس ډیکوریشن څه مطلب او دې لپاره ټیکس بلیک ټیکس رنگ به تور وي اوس دلته څه ورته وایا د UL په داخل کې چې LI دی او داغه په داخل کې څه دی اوس دې کې پرابلم دی کنه اوس که L لیکو LI ولیکو نو بیا رنگ نه بدلېږي ځکه موږ د A خبره نه ده کړې او هلته موږ LI کې چې نه څه راګرځي کلر مو ته وایټ اخیسته بیک ګراوند چینج کیږي کلر ولې وایټ ناراضي دلته کلر باید وایټ راشي دا لینک مو جوړ کړو داخل کې ټول که بهر شي دا به نو به دا باید بهر راوړو دا مونږه نو به دا رنگ بدلیږي وایټ وي زموږ مقصد دا چې دې ته ډسپلی که ډسپلی تاسو د ګورل د مون ډسپلی چې تاسو ته دا وکنه ک بلاک والو بلاک معنی ده که هریزونټل لیکنه وي نو دې به چاته بدلی ورټیک صحیح شو کنه دا ورټیکل شو او که چیرې تاسو
ان लाइन ब्लॉक वाले इन लाइन ब्लॉक हम हॉरिजॉन्टली रावड़ी इन लाइन ब्लॉक हम हॉरिजॉन्टल रावड़ी नु तासी दगा द्री किस्म डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक او बल इन लाइन दसम द ऑर्डर او द लिस्ट او द डिस्प्ले په باره کې موضوع شو بس ته سیدا